داسې ویل کېږي چې قسمت د هغې ښکلي مرغۍ نوم دی کوم چې د انسان نه په لږ ساعت کې د فقیر نه بادشاه او د بادشاه نه د فقیر د جوړولو طاقت ساتي. او که په حقیقت کې وکتای شي نو که د انسان قسمت وي نو انسان د مر خولې له لاړ شي او د هغې نه واپس راشي. د خوشنصیبه خلکو سره تړلې څه داسې قسمه واقعات د ښوو دپاره موږ ستاسو دپاره یو سیریز جاري کوو او د هغې سیریز دا اولنی پارټ دی. Luckiest people caught on camera part 1. په جنوري 2021 کې د سعودي عرب په جده ښار کې په ریلی ریسنګ په دوران کې دا واقعیا په کیمرې باندې ریکارډ شوه. داسې شوي چې د ریس په دوران کې شیبالو انټن په خپل ټرک باندې ډرایوینګ کوو. په دغه دوران کې د هغه ریس د ریکارډ کولو لپاره ټیک په هغه له پاسه باندې د کیمرامین هلیکاپټر هم روانو. اوس لاره کچوانو کډې خو به خامخا وې. په دې کې د شیبالو ټرک په لاره کې په یوې کډې باندې تیر شو خو له پاسه موجود هلیکاپټر د زیات نږدېوالي د وجې نه د ټرک سره ټکراو شو. خو د شیبالو په هلیکاپټر کې موجود د خلکو قسمت ته لږ وګورئ. د هلیکاپټر سره د لګېدو باوجود د ټرک یو ټوکړه ماته شوه او دواړو بیا واپس خپل بیلنس جوړ کو. خیر که دلته کدو لږه خوا دې خوا شوی نو دا به څومره غټه حادثه د هغې اندازه تاسو لګولی شئ. د 4 سپتمبر 2021 په دوران کې د کرنپوټ په قصبه کې دا واقعیا په کیمرې باندې ریکارډ شوه. شوي داسې و چې په ښار کې د خطرناک او د تیز باران د وجې نه د مارلن ویلي نومي شخص کور د اوبو نه ډک شو او د کور بهر ته حالات هم هغه شان رخ شوي وو. په دې کې مارلن او د هغه فیملي کور پرېښود او د محفوظ ځای دپاره ووتو. خو د مارلن یو زوی اوس هم د کور په بیسمنټ کې موجود و. اوس د جناب قسمت ته وګورئ. هغه چې څنګه د بیسمنټ نه ووتو او له پاسه ورسېدو نو په دیوار باندې د زیاتو اوبو د دباو د وجې نه دیوار مات شو او پوره بیسمنټ په اوبو کې وبهید. د دې نظارې د لیدو سره داسې ښکارېږي چې د مارلن د کور دیوار هم د هغه د زوی انتظار کو چې دی به کله بار ته وځي. په اګست 2019 کې په ایټلي ملک کې ایلینا سکیریا نومې یوه جنۍ د خپلو ملګرو سره د ایټلي آیلینډ ته د چکر دپاره لاړه. د معلوماتو دپاره به دا ووایو چې په دې آیلینډ کې د ایټلي 3 ایکټیو والکینو موجود دي. دا والکینو کله هم ډزیدای شي. په دې کې د آیلینډ خواوشاته ګرځېدل په پوره طریقه سره محفوظ نه ویلی کېږي. خو ایلینا او د هغې ملګرو دلته په زبردستۍ باندې د تلو کوشش وکړو او دلته د تلو نه بعد هغه وشو د کم چې دلته د ټولو نه زیاته خطره وي. د ایلینا او د هغې د ملګرو کښتۍ چې کله ورسېده نو والکینو ډزېدل شروع شو. د والکینو د ډزېدو نه اچانک دومره غټ بلاست وشو لکه داسې ومنئ چې په سمندر کې یو اټم بم پرېښودی وي. خو د ایلینا او د هغې د ملګرو د خوشقسمتۍ د لاسه هېڅوک هم د والکینو په ضد کې رانغلو او څنګه چې لاوه مخکې راتله نو دغه شان هغو محفوظ لرېوالي ته رسېدو. د هغو بوټ د والکینو نه په څومره لرېوالي باندې و د دې خبرې اندازه تاسو د دې بوټ نه لګولی شئ. دلته کې ایلینا او د هغې ملګرې لږ هم لیټ شوی وی نو د هغو جسم ته به په سکرو بدلېدو کې یو څو سیکنډه لګېدو. د ګلینډر چلولو په وخت د راتلو والا واقعیات نه خو به تاسو ټول واقف یئ. خو په دې کلیپ کې به تاسو وینئ چې د یو کس د ګلینډر د چلولو په وخت د هغې تیره بلیډ مات شو او هغه سیده لاړ او د هغه په سترګې باندې ولګېد. د خوشقسمتۍ د لاسه ورکر په خپلو سترګو باندې سیفټي ګلاسز په سترګو کړي وو د کم د وجې نه چې بلیډ د هغه په ګلاسز کې ونښت او د جناب سترګې محفوظ بچ شوې. خیر که زموږ په ویور کې داسې قسمه مشینان څوک چلی نو موږ هغو ته ریکویسټ کوو چې د دې چلولو په وخت د خپلې سیفټي پوره خیال ساتئ. په سپتمبر 2014 کې میکریلی نومي یو امریکن د نارت امریکا یوې ندۍ ته د ډایوینګ کولو دپاره ورسېد. خو میکریلی ته د دې خبرې پته نه وه چې دا ندۍ ښه ډېره غټه ده او په دې کې په سمندري لار باندې راتلو والا غټ غټ جهازونه هم تیریږي. په دې کې مک کې د څه ټایم ډایوینګ کولو نه وروستو په ندۍ کې یو غټ جهاز راغی د کم پنکه چې د مکي ټیک له پاسه راتله. خو جناب دومره قسمتدار وو چې د جهاز پنکې او د هغې بلیډ په هغه باندې له پاسه تیر شو. د معلوماتو دپاره به ووایو چې د دې جهاز بلیډ یو ویل میا ډېر په اسانۍ سره مړ کولی شي. که په دې کې د مک کې چېرته د دې بلیډ په ګریپ کې راغلی وی نو د هغې د انجام سوچ تاسو کولی شئ. دا واقعیا په هغه ټایم شوي وه کله چې د 2011 په دوران کې په ګریس کې د ریلی ریس په دوران کې د میکو هرونن کار بیلنس مات شو او د میکو کار د یوې ونې سره جنګېدو والا و. خو د میکو د ډرایوینګ سکیل او د هغه د خوشقسمتۍ نه هغه یودم په لاس سیکنډ کې په خپل کار باندې قابو مونده او د ونې سره د جنګېدو نه بال بال بچ شو. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.